په دې نن باس کې د عیسایانو او زمونږ منځ کې یو ډېر غټ اختلاف دی. الله دې وکړي چې زه تاسو ته پوه کړی شم. د عیسایانو مذهب دا دی چې عیسی علیه السلام چې دی هغه په سولی ختلی او پانسی شوی، او د مسلمانانو مذهب دا دی چې عیسی علیه السلام چې دی هغه په سولی نه دی ختلی او نه پانسی شوی دی، بلکې هغه ژوندی دی او په اسمانونو کې دی. په دې باندې بجای د دې چې د نورو کتابونو خبرې پې وکړې شي، قرآن کریم هغه مسلم کتاب دی چې دا ټوله دنیا یې مني چې د اسمان نه چې څومره کتابونه نازل شوي نو قرآن هم پکې دی. که تورات منی، انجیل منی، زبور منی، صحائف منی، نو دا هم منی چې قرآن هم د اسمان منزل کتاب. په دې د ټولو اتفاق. اوس قرآن کریم فرمایي چې د عیسی علیه السلام متعلق چې د قتل شوی نه دی. اوس ګوره الله فرمایي چې وما قتلوه، د عیسی علیه السلام د نسواراو قتل کړی نه دی. وما صلبوه، او دای په صلیب هم نه دی خېجولی. د عیسایانو په دې ګلجو باندې که تاسو وګورئ داسې نیغ او په د پاسه داسې یو تیر څه بلا غوندي، دا د صلیب نشانی ده. د دې ګلجو کې که دننه نه نوځي دننه، نو مخامخ چرته چې زمونږ دا محراب دی داسې د هغې محراب چې دی په ګلجه کې هغه د عیسی علیه السلام تصویر دی، لاسونه یې داسې کړي دي او مړی کې ورته پړی چولی دی او ځوړند کړی. د عیسایانو په ګلجو کې د عیسی علیه السلام تصویر پانسی کړی ځوړند. ما د عیسایانو ګلجو ته هم زه ډېر تلی یم لیدلي، د سیکانو ګوردوارو ته هم زه تلی یم، ما د سیکانو ګرنګ چې دی هغه هم کتلی دی. د هندوانو مندرونو ته هم زه تلی یم او سیتا مهاراج ته به چې کومې دبلې غږېدې او هندوان به ورته ناست وو، هغه مجلسونه ما اټینډ کړي، دا ټول ما کتلي. نو د عیسایانو ګلجو کې چې دی هغه دا شي. عقیده یې څه ده؟ عقیده یې دا ده چې عیسی علیه السلام چې دی دا د خدای زوی او بیبي مریم چې ده دا د خدای ښځه وه. نو ما یو ورځې په چراټ کې نن نه یو 40 کاله مخکې یو عیسائی پادري ته ووی، ما وی چې دا بیبي مریم چې 2000 کاله وشو چې د خدای پاک ښځه مړه شوې ده، نو الله ته بله ښځه چېرته په لاس نه راځي چې بل واده یې کړی. سړي خو چې یو ښځه مړه شي خو بله وکړي، که بله مړه شي بله وکړي، بله مړه شي بله وکړي. نو د خدای پاکه د بل واده ونه کړو، دا چل څه دی؟ نو ما ته وایي چې ته د خارښت له ما پسې راځې د ګلجې ته. ځکه هغه پادري زما اشنا زه به کله کله ورتلم. نو ما چې خدای د ټول کائنات مالک دی او هر څه د ده دي، نو ښځه یې مړه وه، په کار دی چې بل واده یې کړی. بل د بیبي مریم نه مخکې د الله د وجود څه انتها نشته، نه ابتدا شته. نو دا دومره زمانه دی بې ښځې چې اوس یې وکړه، بل نه شو ټینګېدی، رانه وتښتېد.
عزیزانو عرض به داو چې اس مذهب سره هغه دلایل نشته چې کوم دلایل اسلام سره دي، لیکن مسلمان بدقسمت قوم دی، بدقسمت په خپل مذهب ډېری پیسې نه کوي، کچرتا څوک زده کی هغه هم چې د دې قوم امام شي زده کړي تیار سیر شي، ځکه چې دا قوم داسې دی چې بس جمعه تراشي په تلواري چې زرمونځ شو تختې دی مړه خو یو نخره ده نو کوم دلایل چې اسلام سره دي هغه اس مذهب سره نشته. قادیانه ستا په دې ملک کې یو مستقل قوت ده، دنیا ته پته ده دی سرکای دروازې نه دننه د دوی یو جماعت دی د قادیانان اوسم د مردان یو لوی قاضي و د دوی قادیانانو مولا او قاضي یوسف نامه و عبراتلو دلته به د جمعې مونږ قادیانانو ته ورکول او دا د پیښور ټول قادیانان چې دي دا باغه پسې د جمعې مونږ ته راتله. زه ورپسې یو جمعه لاړم تازه تازه مولا شوی وم دماغ کې م لیونتوب چې لاړم مونځ جوړ شو ورسره کېناست طالبان را سره مجدي او سو خبرې سره کوو ول پس شي باس کې د عیسی علی السلام په مرګ او ژوند باس کې د قادیانانو هم د عقیده ده چې عیسی علی السلام مړ دی. تاسو پوهیږئ په خبرو اوس تاسو عیسایانو يهودو نصارا ته پیژنئ خدای مرکه هو ما ورته اجازه دیوال ته ډولکې وال دي نو د قادیانانو هم د عقیده ده چې د عیسی علی السلام مړ دی او په کشمیر کې قبر دی. ما ته د عیسی علی السلام متعلق باس کې مالنا ولسکه باس کې مال مرزا غلام احمد صاحب کې باس کوم چې کوم ستاسو پیغمبر دی هغه کې باس کوم وی چې هغه کې څه باس کې ما بس لاندې خبره ده هغه خپل تصنیف ته د مرزا غلام احمد خپل لیکل کتاب کشتی نوح ورته وي ورته وي کشتی نوح امه په جیب کې پټ وړه مال قاضي سے په دې مې پوښتنه چې په اسلام کې خزه چرته پیغمبره شوی دا وی چې نه مال خزه خو نه پیغمبره کیږي وزیر اعظم جوړې دی شي او پیغمبره نشي جوړې دی مبارکم شه وزیر اعظم خدا کا او پیغمبره نشي جوړې دی ول خزه نشي پیغمبره کېده مال نشي کېده مال په دې مې پوي کا چې دا مرزا غلام احمد قادیانی چې دا خزه وکنرو څنګه مال خزه وکنرو ویل نرو مال نرو ویل مال نر ځان ته خپل خزه وای نر ځان ته وای چې د خزه ویل نه کشتی نوح میں ورته روز مالداد مرزا غلام احمد سے کتاب علی کی چې اورز زناستم چې ناستم نو ماته حیض راغی حیض وی ادخذو ماهانه ماواری تا ماته حیض راغی نو ما خپل خلیفګانو ته وی چې زما خو حیض شو وی خلیفګانو راته وی چې صاحب څنګه رنگ دی ول مال چې وینا ده وی سواخ پس هغه حیض بند شو زما حمل شو خېټه مې شو قدرتی ول زما خېټه شو چې خېټه مې شو لس میاشتې ول زما خېټه و لس میاشتې پس ما ته داسې دردونه شروع شو لکه کم دردونه چې بیبي مریم ته د عیسی علی السلام د پیدا کېدو په وخت کې شروع
نو زبار لارم او د یو ونې لاندې کېناستم او زور زور مې وکړو نو زوی مې پیدا شو. نو دا مرزا بشیر الدین چې دی دا د مرزا غلام احمد د خپلې دغې نه پیدا و. نو ماله دا کشتی نوح استاد مرزا صاحب خپل کړي کتاب نه هیڅ کیږي او نه بلار بیږي او که خزوانو خزه پیغمبر کیږي نه. اوس وای ما ته ته پرې خبره دا وای عیسی علی السلام مړ دی که ژوند دی مال کمر نه مړ بشي کمر نه مړ کله من علیها فان کې برازي مړ بشي. خبره دی وخت د مرزا صاحب کاوه بس ما تل توس پرې مجلس کې دا خبرې نه کو بیا زه ته بزان له خبرې کو بس را پاتې ده. ما په دې خبره پوهیږم د دوی هم دا عقیده ده چې عیسی علی السلام مړ دی. وایي څه اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه. خدای وایي چې انی متوفیک نو یو وفا یوفی دی په عربی کې او یو مات یموت دی. عزیزانو وفا باب وګورئ تاسو چې دا قرآن وایي انی متوفیک دا معنا چې زه کمپلیټ سره د بدن او د روح استا غستو والایم او اسمان ته خېجولو والایم. متوفیک لفظ ویلے دے ممیتو که نه دی ویل ما ته یموت راضی دیتا چې بدن پاتې شي روح لاړ شي. وفا یوفی راضی دیتا چې سره د بدن اوچت شي. دا یو علمی باس کته چې وفات ده او عیسایان و مرکړي قرآن کې چې راضی چې وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ورسره د قرآن ټکی دی چې یقینا بل رفعه الله الیه دنه قتل شوه دی نه مړ شوه دی نه یو نسواراو په صلیب خې جوړه دی یقینا بل رفعه الله الیه. الله وی دا خبره یقیني ده چې دې مړو قتل نه دی بلکې ما خپل ځان ته اوچت کړی. تاسو خیال نه دا قرآنی دلایل واقعیت سوا دته چې څو وخت د 13 کالو په عمر کې انجیل ملاو شو او د 23 کالو په 13 کالو په عمر کې بیا د اسمان ته تللی. دا دومره زمانہ ده تبلیغ چې کولو نو قوم ته تنگ شو نو په کوټه کې ګیر کو چې کوټه کې ګیر کو دنانه به आवाज وکړي چې قولوا لا اله الا الله عيسى روح الله. لکه د سره څوک دا هو وجل غواړي بعض आवाज نه سره تنگ شي. لکه دلته دا دوی مدرې مشپه ده یو صابون والا راځي خدای چې د دنیا لپاره موږ څه اختیار کړو. د فیصل آباد صابون دی او په 3 روپے کاپ چکای دکانداري په 15 روپے ورکړي دلته په 2 روپے ډیر شه دی 2 روپے بچ کړي. یعنی یو غنټه بیګا زمونږ د غوګونو وخړ. کارخانو کې دوکانه شیرات له د کارخانه صابون یو بل دی په موټر کې ګرځي ورونو د غاخونو دارو او چې وی لګي نو که په خله کې د غاخنی نور بروټو کی او پلانې چلبوش یو پلانې چلبوش یو پلان لګیای نو لوډ سپیکر خلې ته ها اچ تیر شي بل سوزا کې به راش رونو جمعات جوړیږي د خدای کور جوړي. یو شیخ اخوار روان کړي بل شیخ دې خو روان کړي
ټوکرای ورسره جمعات جوړیږي د خدای کور جوړي شابه کنا او دا په جنت کې کور دی او دغه ورځ کوي وخت در نتیری په یو نیب لګي دی خو ګور جمعات جوړیږي او زوله په بازار کې خیر وغواړم او تعالی درشم چې جمعات جوړیږي او چنده ورکا او ته وې چې معاف کا ځکه چې 99% خلک خو چنده نه چي پکې کا یو نیم چرته یو روپۍ پکې واچي دا جمعات به د قیامت په ورځ کشتۍ وي او د خپل منځګزار بزان کې سوري او جنت ته به پوري باسي دا الله دا مخلوق د خدای په عظیم قهر دی قوم نه دی اخته کړی چې د خدای جو کور جوړېدو د پاره ته په سرک او په لوډ سپیکرونو باندې ټوکرای دی اغسته د خیر غواړي خپل کور له سو خیر غواړي خپل کور چې جوړه خیر ولا غواړي او د خدای کور له خیر غواړي او ورمخ کې ورکو لون کیتا ورشه او هغه چې معاف کا نن زمون د لاسه به ان شاء الله یو سړی جنت ته یو سړی مونږ دې دیندار طبقه چې کوم حالات اختیار کړی دي یو سړی به جنت ته د دې ټولو بیړی تباہ ما دو جمعه ته جوړ کړی یو ورشه د کارخانه کې جمعه او یو زما کور سره جمعه په یوم 15 لک روپۍ لګېدلی او په بلم 15 لک روپۍ لګېدلی داغه جمعات پیسې می 35 کسانو ناغستی دي 15 لک روپۍ او د دې سړي جمعات پیسې می 15 لک 15 کسانو ناغستی هر یو مالدار ته می ټلیفون کړی دی چې کدا ځان دې روغ پکاري پیسې راولېګا ځانې دې پکار مې ځان روغ بچا به 50,000 راولېګلې او چا به 1 لک راولېګلې او چا به 10,000 او چا 60,000 او چا د 50,000 نه کمې می چانه غستی مې تاسو خیال را دلته یو وزیر صاحب راغله او جمعې مونږ چرته دلته کړو بار کوسک جواب یو کو چې په دې جمعات کا 60 لک روپۍ لګیم زه لګوم چې دالک خجوش مال ورته وای چې کزه دا جمعات د سرو زرو جوړولو غواړم زه جوړولې شم زه د وزیرانو په پیسو نه جوړم او نه د دې سرکار په پیسو جوړم زه جوړولې شم جوړولې مې خو بس یو هیڅ پکې راغی تاسو خیال را نه ډېر دغه سپیره جمعات ته مال دي دیګر مولا په خپل سپیره دي څوک چې چا خوخي ایو سړیو په یو خزمانو ګدرله بتلاو بولا ول سړی بل ځای ملاقات هونه کیږي خو کده زما دي دن یادېږي د ګدر غاړه اجاره واخله مې مال زبزه چې چا خوخي ما ماپ سر پسې په دا وینو کې ولاړیو موږ وکړي خیال دراغه او چې زه چا خوخ نه ما کله ما بدخان جمعه تلار شمه یا مال ګمنډي جمعه ته شیش محل تلار شمه نه برای خیال امره نو عرض میں داو عزیزانو چې نن زمون د لاسه دا دین دیس نوبت ته ورسېدو چې دا کم تاسو ګوري لګیا تاسو دوا پکار ده یو مذهب داسې وخایي چې تاسو بزرګانو دعا په برکت سره د دلایلو په جنگ کې ما پاتې راوړل یو مذهب ما ټول مذهبونه کتلي يهودو سره ما خبرې کړې وقالت اليهود عزير ابن الله عزير عليه السلام تغید خدای زوی وقالت النصارى عيسى ابن الله په دې باسونو کې ډېر خبرې راغلي دي چې هغه زه تفصیلا تاسو ته بیانول نه شم
خو مخکې سره بس سوا د تخت نه بل لار نه و په عقلي دلایلو باندې تاسو ځات سوچو کوي لغوي ا پادری ته مدام وي یو سړی چې واده وکي او یو زوی وشي او نور بیا نه کیږي به علاج کوي کنه کوي ویلو کوي خو لندن ته علاج پسې مالدار شي چې بچی نه نور نه کیږي ویلو دا خدای زمونږ لندن تم راضي خلک بچو علاج ته ما دې خدای پاک نور علاج بیا ونه کو چې یو عیسی علی السلام زوی شو نور ځامن ونه شو بیا مته سبو په بوک نه مته دا تسوي ملته تسوي بیره دې غر کشه د ټول کائنات مالک د ټول کائنات بادشاہ د ټول کائنات خالق هغه پورې د داسې شی تړلې دی چې پاغي کې ته جواب هم نشي کولای بس ول به اسی کرازي راځه خو باس په بیا ما سره نه ما ځاسي به بیا راځه بیا باسي ورته ما ول بچرا دي خو چپ بناس خبر بنه د هندوانو دا پندتان نه دي دا پندتان په دې صدر بجلیګر کې زوم دې کالا باړای کې یو مندر دی پاره کې د سیتا مہاراج تصویر پروتو او د هندوانو په خاص په باندې باغې ته تبلیغ غږیدو د هندوان به ورته ناستو په سیتا مہاراج به اترو ناړو چې اترونه به اړول نو ما سره بجلیګر کې یو هندو ما هغه توی چې کزو ورشم په دې سیتا مہاراج په سر متیازي وکم نو ما ته به دا بوت سوي ویل یا خدای ته ګوره ایک ہی پیا کہنے وہ سارا خدا ہے تو دے سر تے متر کرنے دا واقعہ شروع ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په زمانہ کې د کافرو یو بوتو راوی وستو د کوټې نه او بار کې خو او وی لمبولو پاکي کو انور ته کې خو چې وچ نو بیا به کوټې ته نه باس پدې کې دا کافر ورته ناستو انتظار کولو چې وچی او دوګي دړان رااله او خپې اوچتي کې په دې بوت په ساري متیاز راپري چې متیاز راپري خو نو یو کافر چې ورته داسې ګوري او رب يبول صالبان برأسه رب يبول صالبان برأسه دا چې شیب خدای کې دې شي چې ګډړانه په سر متیازي کوي بس ورغه بوتي مات کو راغه مسلمان شو تاسو خیال نو عرض میں داو چې اسلام د دلایل مذهب دی تبه یوازې دا نه چې تبه صرف جمعه تراشه او فټ پاس بشه او لار بشه کوړته موږ مې کو یاره ډېر خسړې ډېر موږ گزار دی اسی موږ نه کوي چې دا محرابي سوره نه نه تبه ګرځي اته چې د چا منځونه کې هغه معشوقي تعارف په خلکو سره کې دا غي چې څوک خلاف دي هغه سره په جنگ کې غیله په دعوت ورکې رسول الله صلی الله علیه وسلم قیصر او کسرا ته بچټای دیږي سلام به ورته ولیکلو چې السلام علی من اتبع الهدى راشي قیصر او کسرا سلیمان علیہ السلام ته وګوره بلقیس ته څه جواب کړو بلقیس هغه بادشاہ وا چې دا غی لاندې 12 جنگي جرنیلان او هر یو جرنیل لاندې 1 لک جنگي فوج 12 لک جنگي فوج د بلقیس سره او نور ته به سجدي کولې سلیمان په کوم رنگ باندې ورته خط لیکي او دعوت ورکړي چې راشه مسلمان شي عزیزانو نن ستاسو کلی او په مالک کې مونږه چاته دا نشو ویل چې لکه ته جمعه تراشه یا منځو کا یا دا غلط کار مکو یا دا ګناه کار مکو بیگا کور تطلمه 9 بجې د کوواټ روډ نه یو جنگ را روان دا غلطناس تیم کنه ما ته وګورئ چې خدای ته دی وایي کنه چې سره ته وای څنګه دم ته پر سره وای
بیا ودرئ بیا ستا د قوم او ستا د قوم بچی چې دي دا ورته په ګډا شي. تاسو دا زده کړه. دلایل ته ګوره، مسلمان زده کولو ته ګوره، پاکستان ته ګوره، دلایل زده کولو ته ګوره، بیرونی ممالکو ته د اسلام دعوت ورکولو ته ګوره. پاکستان کې دا اهلیت هم شته، چا به نورو ملکونو ته د اسلام دعوت ورکړي. دا اهلیت ایران ځان کې پیدا کړو چې روس ګوربچوف ته د اسلام دعوت ورکړي. نن د پاکستان په تاریخ کې توخایا چې تا چاته د اسلام دعوت ورکړي. در سره لاس په لاس هندو دی، در سره چین دی، در سره روسو، لندن او امریکای له ګنټه پاتې افسر دې ترغه ټرین کیږي نه چې د امریکای سجده دې پني کړي او د لندن سجده دې پني کړي، ترغه پورې هغه سیټ کیږي نه. دا افسر دې چرته ولېګلو چې دا رکواخله او ملک الزبت ته د اسلام دعوت ورکا. دا ټکي به نظیر ویلې دی یا صدر لغاری ویلې. ملک الزبت ته وایا چې واتونی مسلمین، راشو مسلمان شه. دانستا پاکستان څخه تکلیف ستا پاکستان کې څه دي؟ تاسو خو هغه د دبلو یې چې تر اوسه یو سرک په 140 کاله کې زدانه کوچینیان هم ورته راوځي. دومره پښتي چینیان دي هغه درته سړک جوړوي. تاسو وګورئ ځان یو شی مستقرو دمتو کمپلیټ داسې ګړا زمونږ لونو ته او زامنو ته ورځي چې ډمې شرپي ډمې. وختي مولانا رانه تاسو کوی دلایل راته وایي چې دا ټلویزیون کې څه شي آرام دی. ما ټلویزیون کې څه شي آرام دی؟ آرام خو پکې څه نشته، ډېر خشه اجنکای ته پکې اختلافي استالو او خزه ورته ګوري هغه بیا داسې کوي کنه. یہ کس آرام بل وَإِنَّ لَاوِي تُمْهِندِي نہ کرتے لوٹنا، نہ لاوی تو مہندی نہ کرتے لوٹنا، نی ڈرنے تو واجے وجا دے نماز. نہ لاوی تو مہندی نہ کرتے لوٹنا، نی ڈرنے تو باجے بجا دے نماز. چیری گی نا تبلیغ گوا، صحت می، دولت می، ځواني می، د خدای یرم نه دوبره غوا. تاسو خیال را عیسی علیہ السلام قرآن ویلی چې یقینا بل رفعه الله الیه، خدای ځان ته اوچت کړ. واقعیت سوا کوټې نه به आवाज وکړي چې قولوا لا اله الا الله عیسی روح. فیصله دا وکړه چې مړ کړي. جبرائیل علیہ السلام د انسان په شکل کې ولاړو پاډاله کې ول مړ کړي. او تاسو د مشرانو کې چې کم یو تاسو کې لوی مشر دی او ورننه وځي او د کوټې ته او راوي باسي او دلته بار مړ کړي. یوالي ټیک دی بس پکې لوی مشر یو کتو او کوټې ته وردننه چې وردننه کو چې دننه کو جبرائیل علیہ السلام پاس نه چتو شلولو عیسی یو چت او دغه دننه شوه سره چې دی دا د عیسی په شکل شو. چې د عیسی په شکل شو چې راوته بار وی کوټه کې خو عیسی نشته. خلک ورته خو ته یې کس ته څنګه وایې چې عیسی نشته؟ ته نه هغه زمين د پلانې مو علم داده رانی شي بس وړاندې چې ځوړاندې کو چې پانسی کو شاته واته بیا په خپل شکل شو. چې بیا په خپل شکل شو دی وخت کې عیسایان چې دي 12 ډلې شو. اوس په عیسایانو کې 12 فرقې دي، 12 مذهب دي. قرآن سوي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. شبه لهم دا معنا ده چې خپل سره ورته د عیسی په شکل شوی، خپل سره ورته د عیسی په شکل شنو دی چې جوړ عیسی دار. دا وخت 12 ډلې شوې، د خدای زوی او خدای رانو تختول او خدای دی، عیسی هم خدای دی، بیبي مریم هم خدای دی، بیبي مریم خزه ده، عیسی د خدای زوی دی، پلان 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 دا مختلف فرقې پکې جوړ شو. اوس 12 مذهبونه دي په عیسایانو.
دویشت فرقی دی په شیعگانو دویشت فرقی هر یو مذہب چې ګوري سلونه فرقی پکی او اختلافات پکی هو څوک خبرېږي نه امریکا ټول عیسائی مذہب ده یورپ ممالک ټول عیسائی مذہب دي اس څوک ته نه دي خبر نه پادریان په جنگ شوي دي د چرګانو په شان او نه عوام په جنگ شوي دي سیوا د مسلمان د مليانو نه چرګان جوړ کړي پادیره په جنگ شي الواشتاو نشتا ګورشتاو نشتا لکه زمونږ یو پریده او پلارې مړو نو غزوی په درې مورز راغې مور ته وی چا دې لیک خیریات په پسې وکړو ابا مې مړ ده نو مور ورته چې بچیا با خو دې نن درې مړ ده چې مړ ده ملائکو به خګ وتاولې راو وتاولې اوس کا پسې خیریات وکړي نو څه په خیال امراغې نو اوس مونږه د پاس نه صاحب په الوا خلاصو په زمونږه درا کې چې مړ یو شي د غنمو شکونه ډکړي مخکې راوای او خبر چې دالت څه رواج دی چې دا غنم ملائکو ته ورلېږي کڅ کی په پاسه مالګه میخي قران کې راځي دا خاطرم جمع کیږي چې دا آیات راغې چې يسأله من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن ارورز دا الله په یو نوی کار کی ارورز یهودو دا پروپاګاندا وکړه چې خلاص شو خبره قیامت کې به الله په یو نوی کار کې اخته یو مونږ به جنت لمنډک چې دا پروپاګاندا وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله دا څه وایي جواب راغی چې خا قیامت کې خو به په کار کې اخته ما لیکن سنفرغ لكم ايها الثقلان سنفرغ لكم ايها الثقلان کله قیامت پورس په ډیر ضروری کار کې ګیرم تاسو له بازار نزګار کما په خپل ذات مې دې قسمی ګرانه تیر شي د خدای دې جوابونه دا وایي یا رسول الله دې په کار کې اخته مونږ به تیر شو خدای وي زه بزان درته وزګار کوم څنګه به تیرېږي راځي پرون رانه یو سړی پښتنه وکړه وی چې دا جنت او دوزخ بم حیران کون وی تا چې دا بات شروع کړي نو ما ورته وی چې خبره دادا چې حیران کون بز کوي چې ستا دلته سوخزي ویل یوا مال خوشاله ته که خپای دي ولول د ماخام نه رئیس ته می ته خدای اخلاص کا مالوس ګورا د تنه ته دی وګورا د سنډا عمرای یوی خزینه تنګي او د ماخام نه رئیس ته ځان خلاصول غواړي په جنت کې د ادنا جنتی خزبه او یا حوری او داغي به داسې لباس وي چې یوی حوری به او یا جوړه غستی او په هغه جوړو کې به بیام داغي په پندای کې هغه د اډو کې مازغخ کاری او هغه او یا خزبه داسې وي چې کله نه خدای پیدا کړی نو تا نه بغیر به ورته څوک نه ښکاري او ته چې کله نه جنت ته ننوځې نو تا ته به د هغې نه بغیر بل څوک نه ښکاري هغه مجلس او هغه خوند به داسې وي ول بس مولانا صاحب او یا ښځې به زه ساتم څنګه دلته خو یو ساتلم ګران دي سمې ترکیه سپي دي
مالدا پکې لا بله د حیرانتیا خبره ده چې د هغې ټول نظام زندگی به خدای کوي او ښځې بستایي. وی چې دا چېرته قرآن کې شته چې د هغې پالنه به خدای کوي او ښځې به زمایي؟ مالا قرآن کې وی چې کوم ځای دي مالته الحمد نه شروع وکړه نو چې کوم ځای ته بند شوي نو مخکې به درته بیا زه ووایم. ویل نه ما قرآن شریف نه دی ویلی که نو ما